کله چې حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د مصر والی مقرره کړی، نو یې پوښتنه ځینې وکړه او ورته ویې ویل که یو غل درته راوستل سي ته څه په کوې؟ عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وویل د غله لاس ور پرې کوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وویل که ما ته بیا د مصر څخه یو وږی انسان راغلی ستا لاس در پرې کوم. ومو لیده چې عادل حاکم څونه د خپل ولس او خپلو رعیتو په غم کې وي، نه غواړي چې په خپله واکمني کې وږی انسان وویني.